السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قدرمنو ارونو خويندو په دې مختصر وخت کې زه تاسو ته یو داسې وظیفه ښیم چې زر نیکیانې پې ګټلی شي او زر ګناهونه پې کمولی شي. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ایعجز احدکم ان یکسب کل یوم الف حسنه. په تاسو کې یو سړی داسې نشي کولی چې روزانه زر نیکیانې وګټي. خوا کې ناستو کسانو کې یو کس وي، یا رسول الله په یو ورځ کې زر نیکیانې به موږ څنګه ګټو؟ وی یسبح 100 تسبیحه، سل پیری دی سبحان الله وی فیکتب له 1000 حسنه او یحط عنه 1000 خطیئه. سل پیری دی سبحان الله وی یا بول الله زر نیکیانی ورکی او یا بتی زر گناهونه کمی. نو څومره آسان عمل دی او لږ وخت پې لګي. نو راځي چې دا عملي کو او دا نیکیانی وګټو او په الله باندې خپل ګناهونه وبخو. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. وبالله التوفیق.